السلام علیکم. یو ورور میسج کړی وای چې د یوټیوب تمنیل به څنګه په ویډیو باندې لګو. مطلب یې دا و چې ویډیو جوړه کو نو موږ به هغې دپاره هغه تمنیل تیار کو او هغه تمنیل به بیا بیرته موږ په هغه ویډیو باندې څنګه لګو. دې دپاره موږ ته د څه شي ضرورت دي؟ دې دپاره به موږ ته د یو ایپ ضرورت دي. هغه ایپ کوم یو دی؟ نو زه د سکرین سایډ ته بوځم چې پریکټیکلی م پوه کړم چې هغه ایپ پر کوم ځای نه ډاونلوډ کوئ او هغه ایپ څه نوم دی او په هغې باندې به بیا بیرته تمنیل څنګه لګوي. نو ټوله طریقه برته په سکرین کې دننه ښیمه. که ویډیو هم نه یې لایک کړي نو ویډیو لایک کړئ، که چینل هم نه یې سبسکرایب کړی چینل سبسکرایب کړئ، ویډیو خپل ملګرو سره شیر کړئ. ځئ چې ځو د سکرین سایډ ته. تاسو به د ټول نه مخکې خپل پلی سټور اوپن کړئ. په پلی سټور کې سرچ کې به تاسو رایټ کړئ وای ټي سټوډیو. تاسو چې کله وای ټي سټوډیو سرچ کړئ نو تاسو به داسې قسم انټرفیس راشي، نو دا به تاسو انسټایل کړئ. چې کله دا تاسو انسټایل کړئ نو دا به بیا تاسو راشي اوپن بیا کوئ. نو چې کله دا اوپن شي او تاسو هغه کومه ویډیو جوړه کړي او کوم دغه موله جوړ کړی تمنیل موله جوړ کړی نو هغه به په کومه طریقه باندې تاسو لګوئ. چې تاسو کله وای ټي سټوډیو اوپن کړئ نو تاسو به په دې کې هغه خپل کم جیمیل چې باندې چې ستاسو د هغې چینل وي هغه به تاسو دې کې ساین ان کوئ. نو بیا به تاسو داسې قصه وکئ چې کومه ویډیو جوړه کړي نو په هغې باندې به کلیک وکئ. نو چې کلیک وکئ بیا به تاسو ته بره 3 نښې درکړي، یو به د یوټیوب نښه، یو د شیر، یو د پنسل. د پنسل په دې نښه به کلیک وکئ. کله چې د پنسل په دې نښه باندې تاسو کلیک وکئ نو بیا به تاسو دې خواته راشئ، بېرته به بیا په دې پنسل نښه باندې کلیک وکئ. نو تاسو ته به بیا لاندې لیکلي کسټم تمنیل، نو تاسو به په دې تمنیل باندې کلیک وکئ. نو چې کله په دې تمنیل باندې کلیک وکئ نو تاسو به په دې باندې دې کې کم تمنیل چې تاسو جوړ کړی په هغې باندې به تاسو سلیکټ پکوئ هغه تمنیل. نو چې کله تاسو سلیکټ کړئ نو هغه به اټومیټیک لاړ شي هلته. نو تاسو ته څه لیکلي ایډیټ تمنیل ډن، نو دا به تاسو ډن کوئ. نو یعنې دا ستاسو تمنیل راغی. نو دې کې به څه وکئ؟ سیو بیا کوئ. نو چې کله تاسو تمنیل سیو کړئ لږ سرچینګ به کوئ، لږ صبر ورته وکړئ. دا اوس زموږ هغه تمنیل ولګېدو. نو د تمنیل ډېره ایزي او اسانه طریقه ده. او که ویډیو مو خوښه شوي نو خپل ملګرو سره یې شیر کړئ. چینل نه وي سبسکرایب کړی چینل سبسکرایب کړئ، پیج فالو کړئ او ویډیوګانې خپل ملګرو سره شیر کوئ. انشاءالله ملاویږو په بله ویډیو کې. د هغې پورې د الله په امان. او بله خبره دا چې دغه رنګ ویډیوګانې مو خوښوئ بالکل ماته کمنټس میسیج کولی شئ.